محترمو د مفتی منیر شاکر صاحب زوی هغه یو کلیپ وکړو. هغه کلیپ کې هغه خبره وکړه چې سعودي حکومت یو کمیټي جوړه کړې ده. هغه کمیټي په حدیثو باندې تحقیق وکړو. دا تمام احادیث زرګونه لکونه څومره چې حدیث دي د قرآن نه خلاف نعوذ بالله صرف او صرف 105 روایت یو سل 15 روایت د قرآن موافق و انا لله و انا الیه راجعون. دا خبره صرف دنه کوله بلکې دا د پلار هم کوله مفتی منیر شاکر صاحب. موږ دا کلیپ په خپل پیج باندې ورکړل ده، شاید تاسو کتل دلته به دوباره مولا باندې وکاله او قدرې کاله وی کار وکړو. ټول روایت من غړت ثابت کړل، قرار کړل. صرف 105 حدیث وایستل چې دا د پیغمبر صحیح حدیث څومره یو سل 15 ده. اسی تاسو سوچ وکړئ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث ذخیره دغه باره کې د خلکو عقاید د 105 روایت هم دیو منی کنه منی هغه جدا خبره ده، خو د قرآن موافق دی. دا باقي ټول قرآن نه خلاف نو دا خو صرف هغه تسبیحات ولا وظایف ولا پاتې شلور خو ختم شو. نو زمونږ دین دا ګورئ تاسو نمونځ کوم قرآن کې شته اقیم الصلات وز 15 ټایم مونځ د مونځ رکعاتونه د مونځ تفصيلات دغه سي حج حکم قرآن کې شته دغه تفصيلات 50 پرز د ست تفصيلات قرآن کې نشته دغه د سود حرمت شته تفصيلات قرآن کې نشته. قرآن کې کلیات بیان شوی دي، اصول بیان شوی دي، احادیث دغه لپاره شرط زموږ کې بحث کوم. نو چې دا احادیث تا ټول راتله اذان اقامت منځ مړه چې تر خپل ژوند او ژوندۍ کې سوچ کول اسلام بنیاد ونه لري ختم شو. دا ټول قرآن نه خلاف، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره قرآن شارح هو هغه قرآن خلاف خبرې کولې دي په نزد نعوذ بالله. برحال زه دغه ترازم ما تقریبا د سورې سعودي عرب کې هغه مختلف علماء سره رابطه کړي، ما معلومات حاصلول چې ایر د خبرې حقیقت شته د امکان نشته. خو برحال د سره مسلمانانو تر دیو هغه انکاري حدیث ښکارا شو. اگر چې موږ دا کلیپونه پیش کوو چې د حدیثو په خلاف باندې هغه څه سوي مسلمانانو مخې ته راځي، خو برحال زه دغه مخې تر اول نمبر 1400 کاله دا چاته پته نه وه، محدثینو ته فقهاو ته متکلمینو ته هیڅ چاته پته نه و چې دا احادیث د قرآن نه خلاف دي. اوس علامه‌ګان سے پیدا شو هغوی ته پته ولګېده دا د قرآن خلاف دي نعوذ بالله. او د غریبانو حالت څه دی؟ د غریبانو حالت دا دی چې دغه زوی قرآن آیات پیش کو لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. دا توحید دلیل د الله په ودانیت. الله فرمای لو کان فیهما آلهة. قرآن مجید د آیات ترجمه هم صحیح نشي کولای، تاسو خبري واورئ. کچرته په دې ځمکه او اسمان کې د الله نه سوا نور معبودان وې لفسدتانو د دوړو کې به تباہی خوره شوی، فساد به پیدا شوی. خو په ځمکه او اسمان په تکوینی نظام کې فساد نشته، نو دا دلیل د دې خبرې دی چې د الله نه سوا بل معبود نشته. تاسو ګورئ اوس کې د الله نه سوا نور معبودان وې، یو به ویل چې زه شپه راولم، بل به ویل چې نه راولم ورځ راولم، یو به ویل چې باران کوم، بل به ویل چې نه کوم، یو به ویل چې یخني راولم، بل به ویل چې ګرمي راولم. نو ګوره تکوینی نظام چې کوم دی هغه به تباه شوی وي. نور باقي په ځمکه کې فساد کېدل چې قتل او غلطګیري او دا ټول ځونه دا خو پرشتو الله ته ویلي چې ته هغه څوک پیدا کړي چې په ځمکه کې فساد کوي. دا خو قرآن مجید کې ذکر دی ظهر الفساد فی البر والبحر. دا خو د خلکو د عملونو د وجنه دا هر څه شو. دا خو قرآن مجید کې ذکر شو چې د چا قتل وکړو دغه باندې قصاص دی، د قاتل دا سزا ده، د غلا دا سزا ده، چا په چا باندې تهمت ولو دغه دا سزا ده. مسلمانان په خپلو کې جنگ کوي، طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. خپلو کې جنگ کې تاسو صلح وکړئ. دا خو قرآن مجید په خپل ذکر کړی دی. فساد نه، دا فساد نه دی مراد، دغه نه خو په تکوینی نظام کې هغه چې کوم د الله تعالی سره تعلق ساتي هغه ورنه مراد دي، دا ورنه نه دی مراد. غریب ته دغه پته نشته، د امت مفسرین او متکلمین او فقهاو چاته پته نه و. دی وای مونږ نقطه درته درخم زما پلار دا نقطه ویلې دا سم خپل برکت نه دی د انکار قرآن د ویره. الله خو کې د الله نه سوا ستلته چې نور معبودان او الهه ونه پس مکه به فساد وي، خو پس مکه خو چې مونږ ګورو فساد شته دی. وای د دین معلومه شو چې خلکو معبودان او الهه جوړ کړي. ان لله و انا الیه راجعون. بس دغه حالت ته چې په امتحان کې مراسب راغله د پیل شوی د غریب عاجز، الله تعالی دې رحم وکړي. اوس د 1400 کاله د علماء مفسرین او محدثینو تحقیقات رد کولو لپاره دغه نمونه راپورته شو. صح گر همیم مکتب و همیم الله کار طفلا شد خواهد تما. که دغه خلکو ته دین اولش د دین به تباہی او بربادي وکړي. بر مسلمانانو تمام مسلمانانو په دې اتفاق ته زمونږ د دین اولنې ماخذ قرآن دی، دویم ماخذ صحیح احادیث دي، او دا هغه ماخذ دی چې تر اوسه پورې د مسلمانانو اجماع او اتفاق پر راچلېدلی دی. د دې حجتیت د قرآن نه ثابت دی، خپل د احادیثو هم ثابت دی، د اجماع د مسلمانانو په دې باندې را روانه ده.
په دې پرې صغیر کې د منکرین حدیث یو ډله و چې هغوی انکار کړی دی، بل چا انکار نه دی کړی، او اوس دا د مولانا شاکر په شکل کې هغه فتنه را تازه شو، یو نوی روخه ورته ورکړو، او هغه منکرین حدیث دغومره نقصان نه و کړی څومره چې دې فتنې نقصان نه وکړو. بهرحال زه راځم د دې په خبره باندې. اصل خبره څه ده؟ د سعودي د کمیټۍ دا د چې ذکر کړی دی، نو اول نمبر خو دا ده چې د احادیثو په مختلف طرقو سندونو سره لکونه زرګونه نقل دي، په زرګونو کتابونه په هغې باندې لیکل شوي دي. بیا د جرح او تعدیل اسماء الرجال جدا کتابونه لیکل شوي، په کړي نګراني د دې شوګوره د یو راوي دپاره اوس دې کې هغه نه ذکر کوم، خبره اوږدېږي. لس شرایط په یو راوي کې مونږ ګورو، اسباب د جرح ورته ویل کېږي. مثلا یو راوي به په فسق کې نه مبتلا که په فسق کې مبتلا و، د محدثین د علما د روایت نه قبلوي. فسق خو پرېږده، خلاف مروت کارونه به هم نه کوي. په یو راوي باندې جرح دې وجې نه شوي دی، دغه حدیث رد شوی دی، روایت نه دی قبول شوی چې دا کان یلعب بالدیوک، بانګیانو سره به لوبې کولې، بانګیان یې ساتل. په یو راوي باندې د دې وجې نه جرح شوی دی چې د هغه د کور د طرف نه د ګانو اواز راتلو، د هغه د کور نه راتلو، د هغه طرف نه راتلو. دومره کړي نګراني شوې ده، علماو په هغې باندې کتابونه لیکل دي. نو ته به څه تحقیق په دې دور کې به څوک څه تحقیق کوي مړه هغه علماء. نو بهرحال په زرګونه لکونه او دومره په زرګونو کتاب اوس دور کې دا د چا لپاره ممکن دي نه چې به ټولو احادیثو باندې تحقیق وکړي. نو دا د دې او نه امکان شته دی خبرې. دویم نمبر دا چې دا کوم خبره د سعودي د کمیټې کړو دا خالص دروغ ده، افترا ده، دجل دی، څه قسمه ثبوت دیونه لري. زما دیو ته چیلنج دی چې ثبوت در سره میدان ته راوړئ. نه د هغه کمیټۍ پته شته چې دا کمیټۍ کومه کمیټۍ ده، چا جوړه کړې ده، کله جوړه کړې ده، نتیجې څه ده، په کوم چینل باندې نشر شوې ده، هیڅ تفصیل نشته دی، بس صرف بکواس. بله دریم نمبر دا ممکن هم نه ده چې په سرکاري سطح به ګورنمنټ دا کار کوي چې ټوله حدیث به رد کوي او د پوره دنیا علما به خاموش پاتې کېږي. دا خو سره عقل نه مني دا خبره. څلورم نمبر د مولانا شاکر کسانو د دې لپاره یو اشتهار په یو ویډیو کې پیش کړی و. هغه اشتهار دوه حصې وو، یو عربي و، یو د هغې لاندې اردو لیکلې وه. نو په عربي کې خو څه قسمه دغسې خبره نشته دی چې یاره کمیټې جوړه شوه، هغوی تحقیق وکړو، ټول احادیث رد کړل چې یاره دا د قرآن نه خلاف دي، دا دروغ دي، او صرف 105 روایت دی. زما چیلنج دی چې چېرته دې اوس ثبوت راوړی شي پېش دي. لاندې اردو لیکل ده، نو هغه اردو د ځان نه لیکل، بره عربي سره د هغې څه تعلق نشته دی. خلکو ته تاثر دا ورکوي چې دا د دې ترجمه ده، حالانکې هغه د هغې ترجمه نه ده. بیا به هغې کې یو دوه کسان هم پیش کړي چې دا عرب علما دي، حالانکې هغه عرب علما نه دي. ما وکته هغه مستشرقین دي، کوم خلک چې د احادیثو منکر دي، نو هغه په دلیل کې پیش کول بې ځای خبره ده. بله تر اوسه پورې سعودي مشروعات، سعودي جامعات، سعودي مراکز، سعودي مکتبات، سعودي مسابقات، په دې کې هیڅ قسمه داسې خبره نه ده راغلې چې تحقیق شوی دی او هغه علماو ټول احادیث د قرآن نه خلاف دي، صرف 105 روایت هغه د قرآن موافق دي. یقین وکړه سره اشارتن تذکره هم تر اوسه پورې نه ده شوې. پته نه لګي چې د دوی ته الهام د کوم طرفه شوی دی. بل بعضې خلک د یو صدارتي اردیننس د هغې حواله ورکوي. نو د یاد وساتي هغه صدارتي اردیننس په 18 قوانینو باندې دفاتو باندې مشتمل دی، او د هغې خلاصه دا ده هغوی سعودي حکومت یو اردیننس جاری کړو، په دې کې 18 قوانینو چې د هغې خلاصه دا وه یو مختلف قسمت تنظیمونه راپورته کېږي د خوارجو، هغوی د حکومت خلاف بغاوت کوي، خروج کوي، او په هغې دپاره د بعضو روایاتو نه استدلال کوي. نو مختلفو جامعاتو، مختلفو یونیورسټو ته د سعودي عرب هغې ته هغوی حکم وکړو چې تاسو تحقیق وکړئ. یو خو تاسو وګورئ د دوی د استدلالات، دویم د کومو احادیثو نه چې دوی استدلال کوي هغه حدیث هم وګورئ چې د محدثینو باندې ثابت دي که نه. اوس خپل تحقیق څو نشي کولی، د محدثینو هغه تحقیقات به ګوري، هغه به راخلي مخکې. دی وکړي چا سره څه هغه طاقت نشته دی، هغه صلاحیت نشته دی چې هغه تحقیق وکړي. د هغې مقصد څه و چې د غالیانو غلو او دفع الارهاب یعنې دهشتګردي ختمه شي. کومه چې په دین هم باندې شروع ده او روایت هغه ډال له ځان لپاره جوړوي چې هغه وګورو. نو دوی ته حکم وکړو تاسو تحقیق وکړئ، جامعاتو، یونیورسټو ته، علماو ته، کمیټیانو ته چې تاسو تحقیق وکړئ. نو په هغې کې چېرته یو جامعې تحقیق راغلی، هغوی درې خبرې لیکلې دي. هغوی وایي احادیث په درې قسمه دي. زه تاسو ته وضاحت کوم. یو احادیث متواتره دي، دویم نمبر احادیث مشهوره دي، دریم اخبار احاد. دا اولنی قسم دا خو متواترات دي. نو په تواتر کې به 4 قسمونه راځي. دوی صرف په لفظي تواتر باندې بحث کړی دی یوې جامعې. هغه لفظي متواتر احادیث چې دي هغه دوی وایي چې 100 دي، هغه هم د دیو په نظر کې، حقیقت کې نه، حقیقت کې دغه صدیق نه، نو هغه جدا خبره ده. په دې باندې علماء مستقل کتابونه 4 قسمونه د تواتر، هغه نور 3 قسمونه نه دي، صرف د اولنی لفظي تواتر او هغه روایت انتهایی کم دي.
نو اخبار متواتره او مشهور دا غي سره دا غوي کار نو په اخبار احاد کې غوي تحقیق او چې دا ثابت دي کنه ځکه دا ورني دوه قسمونه کې اوسه قسم شک نشته دا غیر سند نه غواس نه کیږي نه باغی باندې څوک تحقیق کولای شي نو د دیو دا تحقیق چې دی هغه په اخبار احاد کې دی په د دریم قسم اولنی دوه قسمونو کې نشته هغه ویل متواتر لفظي په تواتر سلور قسمونو کې اولنی قسم وای دا سل دیو کنه حقیقت کې د غسنه د غوي د یو جامع تحقیق لاو نو دې ځوانانو د ضرورت الله او تمام حدیثو کې 105 صحیح دي کم از کم عقل خو لګ پکاري کنه عقل د برد لپاره عقل کې سړي سره علم نه عقل خو سره وي نو دې غریبانو سره عقل هم نشته دي نه غلا نو د دې دا خبره چې 105 روایت د سری دجل دي دروغ دي افتراء الله تعالی دې ته هدایت وکي دویم نمبر هغه په اخبار احاد کې باز شروع په دې باندې تر اوسه پورې تحقیق شروع دي تحقیق په ټولو نه دی شروع کتاب الفتن کې اخبار احاد کې په کتاب الفتن یا د بعض نورو بابونو بعض روایت راخلي په هغه روایتو باندې باز شروع دي او په دې باندې هغه ووري چې موږ سره صحیح احادیث په دې باب کې څومره دي او د دې استدلالات صحیح حیثیت درینو دغه حیثیت ده عجیب خبره ده سعودي عرب علماء او شيوخ جامعاتو دا وی ملکی کمیټیانو هغه ته تر اوسه پورې د دې پته نشته چې سعودي عرب تحقیق وکړي 105 روایت د قران موافق دي نور خلاف دي او ورمړ ولا ته اطلاع را ورسېل پته نه د الهام ورته کوم طرف وشو الله تعالی دې رحم وکړي او دریم نمبر زموږ مسلمانانو ته وایم چې د احادیث د قران خلاف نه دي څوک چې دا خبره کوي د رجل نه کال احادیث د قران د پر شرح ده او قران مجید هم دغه مضمون بیان کړی دی سورة النحل آیت نمبر 46 کې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل پیغمبر قران هم تاسو نه زیږل سره پاره چې خلکو ته بیان وکي تفسیر وکي وضاحت وکي مطلب ورته بیان کی یعنی نبی علیہ السلام د قران شارح دی ګوره نبی علیہ السلام چې کوم خلکو ته راغله اولین مخاطبین چې څوک و غاربو قرآن باندې وی پویدا عربي ژبه باندې پویدل لیکن د دې باوجود هغه تر مفسر د شارح رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورت نو بعد کې روسته چې کوم خلک راځي هغه ته بوري نوې ضرورت هغه هم چې په قرآن پویدل د پوهې لپاره د احادیث ضرورت وځوانانو موږ ته ضرورت نشته او دې د جلته وګوره ویره وی قرآن د حدیثو محتاج کړه قرآن د حدیثو محتاج نه دی ما او تا په قرآن د پوهې لپاره د حدیثو محتاج شو صحابه کرام عرب نبی علیہ السلام تبارک الله تو قرآن مجید آیت نازل شو یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان صلوا علیه وسلموا تسلیما یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پیغمبر علیہ السلام طریقه هم ته حکم تاسو نبی علیہ السلام باندې سلام او صلوات وای درود وای الله پیغمبر مونږ ته د سلام طریقه خو معلومه ده تاسو نه مزد کړی د خدای صلوات څه طریقه ده درود نبی علیہ بخاری شریف حدیث ده نبی علیہ السلام ورته فرمایل اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دا طریقه دا وای نو صحابه محتاج نبی علیہ السلام ترته مو ته نه محتاج مثلا قران مجید کې حکم د اقیم الصلاه تاسو منځ قائم کړئ دا به کوم ځای کې منصت وای سو ټیمه ده طریقه شکل صورت ہے سده سوره کاتری رکوع د بګ سجده د قیام د بس سبب کې دا قران کې نشته د حدیثو کې ذکر ہے اذان اقامت صف نجوم دا ټول تفصيلات حدیثو کې ذکر دي زکات د دی حکم شوی تفصيلات حدیثو کې دي سود حرام دی حکم شوی تفصيلات حدیثو کې دي حج فرض دی 50 فرض دی حج کوم ورځو کې کی سس تفصيلات دي دا ټول تفصيلات قران کې نشته د حدیثو مبارکو کې زمون ټول دین په د حدیثو کې بیان شو قران متن د حدیث د غیره پر شرح ده نو دا غریبانو حالت دا دی چې هغه حدیث دیو د هغه زګینه وستل غوړي بیا دی وای یره دا خو صحیح ده چې حدیث د قران لپاره تفسیر به نبی اسلام به تفسیر کړي خو هغه حدیث مونږ ته په قابل اعتماد ذریعہ سره نه دی رسیدلی نو عجیب خبره ده نبی دا قران کلم خلاف ده نبی علیہ السلام الله مفسر شارح راولي ګور قران بیان وکړي خلکو ته ځکه ستاره بیان او تفسیر نه بغیر پغې څوک نشي پوي دی ته نبی علیہ السلام په ذمہ ولګل امت ته حکم وکړ تاسو بر دې اتباع کوي به دی من يطيع الرسول فقد اطاع الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله رسول چې صدر کوي سو حکم درته کوي عمل پکې رسول الله منکه دغه نه من شي چا چې د رسول اطاعت کو د الله اطاعت 29 مقامات کې قران کې صرف د اطاعت رسول سی ذکر دي مستقل اوس عجیب ده دا نبی رسول الله شارح شو دغه حکمونه په موږ لازم شو او بیا الله سره انتظامونه کو چې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث د قران غشر زموږ پوری معتبر ذریعہ سره راورسي څوک چې د الله تعالی د حکمت بالغه نه خبر دي چاته چې دې خبرې پته ده د الله تعالی د یو څوک چې د الله تعالی په دغه حکمت باندې قدرت کامله او حکمت بالغه باندې یقین ساتي او پوهیږي کلم دا نظریه د من شاکر ولا نشي لره چې حدیث موږ ته معتمد ذریعہ سره راونه رسول لا یکلف الله نفسا الا وسعها دې څه مطلب دی د قران آیات
او یاره وای دا حدیث خو 200 کال وروسته لیکل شوی دا مجوس لیکلی دی بده کې ګډوډ کړی دی عجیبه خبره ده دا خدای دومره وړاندې کړی دي ګوره کوم خلکو چې زمونږ پورې احادیث را رسولي دي چې ورته مجوس وي دغه خلکو زمونږ پورې قرآن هم را رسولی دی دا قرآن خو ته بره راز د نبي علیه السلام نه دی اورېدلی دا خو هم دغه علما او دغه راویانو را رسولی دی که هغوی حدیثو کې ګډوډ کړی نو ستا سره بیا څه دلیل دی چې قرآن کې به هغوی ګډوډ نه کړی نعوذ بالله بیا خو به قرآن کې هم ګډوډ کړی که حدیث قابل اعتماد نه وي بیا په قرآن څخه کوم طرفه قابل اعتماد شي سوچ نه کوي دې خبرې ته وایره د قرآن د حفاظت ذمه خو الله غسره انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ما غيونه تاسو کو مرتل دا ته جبريل راوړی دی یا ته د نبی رسول الله بره راس اورېدلې دا کوم د علماء کم بخت غوی را رسولای دی کنه دا غوی حدیث د ځان نه جوړ کړي به تاسو رسول دلیل کې چې دا آیت به غوی د ځان نه جوړ کړي تاسو مر د عقل نه خلاص یې تاسو کم اعتراضات چې تبا حدیثو کې ته پوهیږئ نه دغه په قرآن باندې واري دي ګرست الله تعالی دې په دې خلکو باندې رحم بهر مسلمانانو زه پیغام پرې پتا سي جوهلاو پسې مزي تاسو خلکو نه ځان وساتئ کوم طرف ته روان کړي امام بخاری پسې نوځوانان کنزل کوي نعوذ بالله احادیثو پسې بدرد وای کوم طرف ته رواني منیر شاکر دغه ګروپ ګوره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخ خدام بیو ګستاخ دي دا د حدیثو منکرین دي دا زمونږ استاد سره دین بنیادی قاعده نه صرف انکار نه کوي ټول استهزاء پوری کوي دا زمونږ استادو د دین چې څومره ذخیره دا ټول اداره مجوس ده زمونږ استادو دین هغه د مجوس دین غړي ځان وساتي خپل آخرت مې بربادوي بهرحال دغه کمیټي او دغه تفصیل ما استادو وړاندې کې خو چې څوک په دغه غلط فهمي کې پاتې نشي دی د غلط بیان دی وجنه الله رب ذوالجلال دې موږ د هر قسمه د انکاري حدیث یا څومره دین خلاف فتنې چې د مولا جامه کې راپورته کیږي د ډېر خطرناک دي الله دې ټول مسلمانانو محفوظ وساتي خصوصا پښتانه چې یو طرف ته مظلوم دي قتل عام شروع دي بل طرف ته دغه سیده غوي د عقاید تباہی شروع ده الله دې موږ دغه تباہیانو نه وساتي الله دې په موږ خپل رحم وکړي جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمت الله